شرعي اذکار د سحر او د ماښام د منځونو نه بعد د خپلې ښځې ته وښایه، خپلو بچو ته وښایه. الله به هم د بد نظر نه ساتي، الله به هم د جادو او د کوډ او د منترو نه ساتي، الله به هم د مصیبتونو نه ساتي چې کله تاسو دغه اذکار وایئ. کور ته د ننوتو اذکار، کور نه د راوتو واپس ته راوتو اذکار. موږ دې پسې ګرځو، وظیفه وښایه، وظیفه چا راباندې کړې، دې وظیفو پسې ګرځو. لنډه وظیفه دا ده که نه، د سحر ماښام او اذکار په کور کې له منډه بوډ ولګوه دې وړو ته، بچو دا اذکار دي ګوره دا به وایي. ښه چا نه هېرېږي دې ځکه یادوئ. خپلې ښځې له کتاب واله، که داسې نشي ویلی کتاب نه ته ورته یاد که، یوه دعا ورته یادوه په هفته کې، یو ذکر ورته په هفته کې یادوه، یو په میاشتو کې به ورته دا ټول اذکار یاد کړي چې ګوره سحر د اذکار وایه، ماښام هم وایه. بچو تاسو هم سهار اذکار وایي، ماښام مانځه نه بعد اذکار ورته ګوره که ستا د دې کور الله حفاظت ونه کړو بیا ووایه. د بد نظر نه به دې هم الله ساتي، د جادوګر د جادو نه به دې هم الله ساتي، د مصیبتونو نه به دې هم الله ساتي، په کور کې به دې برکت وي. زه ته یو حدیث وایم او دې ته غوږ کښېږدئ، امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی او امام مسلم رحمه الله هم راوړی. رسول صلی الله علیه وسلم اذا دخل الرجل بیته، کله چې یو سړی خپل کور ته ورننوځي او د الله نوم واخلي، ننوتو کې د چا نوم واخلي؟ د الله نوم واخلي. او کله چې ډوډۍ خوري او د الله نوم واخلي، نو وی شیطان دې نورو ملګرو ته وایي، شیطان دې نورو ملګرو ته وایي وی د دې کور نه ځئ، دې کې نه د اوسېدو ځای شته او نه پکې د خوراک څه شته. د دې کور نه ځئ، دې کې نه د اوسېدو ځای شته نه پکې د خوراک ځای شته. نو چې د کوم کور نه شیطانان لاړ شي په هغه کور کې صرف برکت پاتې شي. رسول صلی الله علیه وسلم وان دخل، او که چېرته دې کور ته ننوتو د الله نوم یې وانغستو او په خوراک باندې د الله نوم وانغستو، شیطانان خوشحاله شي وي ادرکتم المبیت، د اوسېدو ځای هم میلاو شو، د خوراک ځای هم میلاو شو. راځئ هسې دا صرف په ننوتو کې ګورئ، نو چې په یو کور کې دننه سندرې غږېږي، په یو کور کې دننه فلمونه دي، په یو کور کې دننه کنځلې دي، فحاشي ده، په دې دا کور د شیطانانو نه ډک نه دی. یو حدیث کې دا هم راځي، امام ابو داود رحمه الله راوړی دی، وی کله چې یو سړی د کور نه راوځي او دا ذکر ووایي چې بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله، دا ذکر ووایي، نو شیطان ورته څه وایي؟ قد هدیت، الله له طرف نه ورته وویلی شي قد هدیت وکفیت ووقیت، تا ته هدایت هم میلاو شو، ته د شرونو نه محفوظ شوي او الله کافي دی ستا دپاره. نو وی شیطانان روان شي په ده پسې ځي، نو هغه یو شیطان ورته آواز وکړي وی کیف لک برجل، ته به د دې سړي سره څه وکړې؟ هغه له خو الله هدایت ورکړی دی، الله یې ساتي، الله د هغه دپاره کافي دی، په ده باندې څه نه کېږي، ځه چې ځو ته شیطانان ترې روان شي، په دې کې موږ څه نشو کولی وی. نو دا آداب، کور ته د ننوتو، د واپس راوتو، بهر ته د وتو، اذکار چې دا بچو ته یادي، دا شان د رسول صلی طریقه دا وه. امام مسلم په خپل صحیح کې دا روایت راوړی د عایشه رضی الله عنها نه، کان النبي صلی الله علیه وسلم اذا دخل بیته بدا بالسواک، رسول چې به کور ته راننوتو اولنی کار به یې څه کو؟ مسواک به استعمالو. دا قسمه آداب، شرعي آداب او شرعي اذکار، دا په کور کې د دې پابندي کوئ. د څو شو؟ شپږ. اووم نصیحت، په کور کې د سورة البقره تلاوت ډېر کوئ، خپلې ښځې ته مو وایه، خپلو بچو ته مو وایه، او ته په پابندۍ سره وایه چې شیطانان د دې کور نه وتښتي. حدیث کې دا راځي، امام مسلم دا حدیث راوړی دی، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، د خپلو کورونو نه قبرونه مه جوړوئ، ان الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، شیطان دا هغه کور نه تښتي چې په هغې کې کوم صورت ویلی کېږي؟ سورة البقره پکې ویلی کېږي. او چې شیطان ته وتښتېدو خو ستا کارو شو که نه، موږ هم دغه غواړو چې له شیطانانو نه بچ شو. یو روایت کې دا هم راځي فإن الشیطان لا يدخل بیتا يقرأ فيه سورة البقره، شیطان دغه کور ته نه ننوځي، په هغې کې څه دي؟ تښتي دي، که دننه پکې ور نو څه به شي؟ وبه تښتي، او د بهر نه بل نشي راتلی. یو روایت کې دا راځي، دا به تاسو اول پرې راوړئ، امام احمد بن حنبل رحمه الله دا روایت راوړی چې
د سورة البقرې د آخرني دوه ایتونه څوک چې دا وایي په کور کې شیطان دې کور ته نه نږدې کېږي څو ایتونه دي دوه صرف دوه دي ګورئ دې ځوان شعر به په ټیپ کې سورة البقره لګولي او په موبایل کې به لګولي خو دې به نه دغه نه دې کې مراد په خپله ویلي ته یې وایه وړو ته وایي چې وایي لږه لږه وایه په ځان باندې شبه لازم کا چې زه به روزانه د سورة البقره یو مخ یا دوه مخه دا به زه تلاوت کوم ستا دې کور ته به شیطانان نه راځي او که پکې یي هغه به تې څه شي هغه به تې وتښتي الله به ستا د کور حفاظت کوي اتم نصیحت د کور د اصلاح دپاره بچو ته دینی تعلیم خوه بچو ته دین خوه یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا د جهنم نه د بچ کېدو لاره هم دقه ده خپلو بچو باندې قرآنونه یاد کړي په دې خپلو بچو باندې قرآنونه یاد کړي د قیامت په ورځ به الله سبحانه وتعالی د عزتونو تاج په سر کړي الله به د عزت لباس درکړي حدیث کې دا راځي چې د قیامت په ورځ به دغه مور پلار راوستی شي هغه بچو چې قرآن یاد کړی الله به ورته په سر باندې تاج کېږي تاج العز د عزت تاج الله ورته په سر کېږي یو ناشنا لباس به ورله ورکړي هغه به حیران شي وي یا الله دا په څه وایي باخذ ولدکم القرآن ستاسو هغه بچي چې قرآن یاد کړی د هغې د لاسه خلک به حیران وي د یو بل نه به تپوسونه کوي چې دا د پلاني ته د تاج دی چې ګوره د څه چل کړی د پلاني دا لباس خو سړی ناشنا دی خو پخپله دومره باکماله انسان نه خو د څه چل کړی وایي بچو یې قرآنونه یاد کړي دا خو یو نو چې دوه بچو د قرآنونه یاد کړي درې یاد کړي څلورو یاد کړي او بیا چې ورسره علم کړی او بیا خلکو ته بیانوي غټ دولتمن انسان هغه دی چې د هغه بچي دیندار او قرآن ورته یادي او علم یې زده کړی او خلکو ته یې بیانوي الله دې زموږ بچي همداسې کړي خپلو بچو ته قرآن وښایه صحیح دی یو سړی به ماته دا ووایي چې ته خو ماته دا وایي چې کور کې بچو ته سبق وښایه علم ورته وښایه دیني خو زه مصروفه یم زه کاروبار دی زما مزدوریانې دي زه یو ځای ته ځم بل ځای ته ځم زه څه وکړمه موږ ته دا وایو چې په ورځ کې که په ورځ کې نشي کولی په دوه ورځو یو سړی ماته دا ویلی شي چې ته ماته دا وایي چې مسله بیان کړه نو زه خو ځان له عامي یم زه به مسلې څنګه بیانوم موږ ته وایو کتاب پیدا کړه څه وکړه کتاب پیدا کړه کتاب مختصر تفسیر کوم چې به یو جلد کې دی هغه تا سره په کور کې پروت په ورځ کې پاو ساعت په ورځ کې پاو ساعت ته دغه تفسیر کولاوې یو آیت ته ووایې تلاوت ته وکړو بیا دې ورله ترجمه وکړه بیا لاندې کلک تفسیر یې هغه دې وکړو بیا دې هر یو ته په نمبر وي زوی ته ووایه اصل قرآن لاس کې دی آیت یې ووایي ترجمه یې څه ده هغه یې ووایي بل وي ناشنا کور به دا او زه چې دا کمې خبرې کوم دا ګوره مستحیل نه دي که څوک دا ووایي چې داسې نشي کېدی د دې نه ډېر څه شوي دي دا خو معمولي دي خو زما نه به خبر کېږي نه د حقیقت بیانومه زمونږ علماو اکثر علماو موږ په تیارو کې ساتلي یو او بیا موږ هم کوشش نه دی کړی ځکه چې هلته ټوله مسله علماو دا خبره کړې ده چې دا دین بس صرف او صرف چې زه راته څه بیانوم دقه دی نور هېڅ نشته که چېرته موته په کور کې داسې شروع کړو کېدی شي داسې کې نشي کېدی د حدیث یو کتاب راواله چې به کې صحیح حدیثونه روزانه ګرانه ده 2 ورځو کې ګرانه ده 3 ورځو کې یک هفته کې 2 ورځې په هفته کې 2 ورځې بچو ته یو حدیث بیانوه د حدیث ترجمه ورته کوه والله العظیم میاشتې کلونه به تیر شي ستا د بچو به دنیا حدیثونه یاد کړي مسلې به ورته یادې شوي یو فتاوه واله فتاوه هغه فتوی چې پکې الحمدلله اوس په هره ژبه کې شتي پښتو کې هم شتي اردو کې هم کتابونه ملوي پښتو کې اردو کې یو کتاب واله یوه مسله ترې بیانوه دا یو تپوس کوونکي تپوس کړی دی او جواب یې لاندې لیکلی هغه ورته بیان کړه دغه شان خصوصا هغه کتابونه ځان له پیدا کړي چې په هغې کې د مانځه او د اودس مسایل روزانه ته یو مسله بیانوه ښه کور کې دننه د اجازت د اخیستو آداب بیان کړه بچو ته چې بچی کمرې ته ننوځي څه به کې کور ته چې ننوځي څه به کې د آداب ورته بیان کړه د سلام آداب ورته وښایه
چې سلام باچې چې څوک د باندې سلام واچي ته به څه کې دا ورته وښایه. نهم نصیحت او لس پوره کومه که ستاسو اجازه دی نهم نصیحت هغه دا دی په خپل کور کې مختصر مکتبه جوړه کړه. د دې سره سبحان الله د بچو ګورې ناشنا ربط پیدا کیږي. دا موږ ته نه وایي چې ته غټه مکتبه جوړه کړو غټ امام او غټ عالم یې ته نه. ستا په مکتبه کې دي 4 کتابونه پراته خو چې پراته یې که نه دا بچي د ماشومانان وړو ته ووایي دا زموږ د پلار کتابونه یې ده دا زموږ د پلار کتابونه دوی سوچ زموږ د پلار دې کې څه وایي. یو ورځ به دا کتابونه دوی به خپله راولي و به یې ګوري. هغو ته پته ده چې زموږ پلار دا کتابونه وایي دې باندې عمل کول غواړي ته یو بنیاد کېښودو. په کور کې ستا مکتبه ده 4 کتابونه پکې پراته دي بله ورځ یو راوړو 15 شو چا دله هدیه درکړه 6 شو ورو تا سره د دیني معلوماتو ښه کافي ذخیره په کور کې پرته ده. ته مړ شوې دا صدقه ده ستا د بچي به یې وایي. څوک ملګری راغی هغه ته به یې هدیه کړې. هر طرف ته خیر دی. په کور کې ځان سره کتابونه ساتل او سبحان الله کم کور کې چې کتابونه پراته دیني که نه الله پکې برکت اچوي. الله دغه کور کې برکت اچوي. او کتاب داسې ملګری دی سبحان الله چې یوازې پاتې شي دی یوازې نه پرېږدي او چېرته خفه کوي دي نه ګورئ ښه دا کتاب څوک نه خفه کوي نه دي پرېږدي هر ځای کې به در سره وي. دا کتاب خپل ملګری کړه. لسم نصیحت هغه ده چې په کور کې بیانونه چلول صوتي بیانونه محاضرات خطبې وعظ او نصیحتونه. نن سبا خو الحمدلله الله سم اسانتیا پیدا کړې یعنی په یو میموري کارډ کې وړي کوم د میموري کارډ په سونو بیانونه پکې دننه پراته دا ډکه ښځې له ورکه بچو له ورکه وایي دې نه به یو بیان روزانه اورئ په موبایل کې. موبایل نشتی MP3 هغه راوتي دي الحمدلله دومره ښکلي آلې راوتي دي چې هغه به وړوکې غونته کي او به یې کې چې تا هغه میموري کارډ ولګوې دومره تیز اواز چې 3 کور ته م رسي. اته په کور کې لګولی. دنیا ملګرو ګوره دا طریقه کړې ده الحمدلله. اوس ډېرو ملګرو دا طریقه کړې ده بلکې بعض ملګرو پکې سیچر کړی ده. ما ته یو ملګري ویډیو رالیږلی و نو زما بیان یې لګولی او سپیکر یې د جومات ته سپیکر یې نه دي دی په کور له پاسه لګولی وي نو بیان چې به ولګو نو محلې والا به اورېدو. داسې خیر خوا خلک پکې مشتي او موږ په کور کې دننه بیان نشو چلولی. خو دا لازم که په هغوی باندې دا لازم که د دوی به سره ناشنا شوق پیدا شي. ناشنا ما ته یو ملګري خبره کوله دلته دی هغه ملګری کور والا ورسره هم دلته دي. ما ته ووایي ستا بیانونه ګورې زمونږ کار وران کړی. ما یې څنګه وایي هغه ښځې په غوږونو کې دغه لګولی 24 ګنټې نو که انګولی هر څنګه پوخ کو که هر څه کار هر څنګه وکړو هغې ته سوچ نه ټول سوچ بیان دي. سهار نه د ماښامه پورې دا ښځه وایي دا بیانونه اوري او چې بیان لیټ شي بس هغه ما ته ټلیفون وکړي رابطه وکړي بیانونه نه نشر کېږي. دا ده ته ښځه وایي بیانونه نه نشر کېږي. داسې د ده دا بنیاد یې ښودی دی که نه نو دغه ښځه څومره معلومات وایي د هغې سره دین په باره کې. هغه به د خپل خاوند څنګه قدر کوي چې دا بیانونه اوري. د خپلو بچو به هغه څنګه تربیت کوي چې دا بیانونه اوري. دغه شان په کور کې تلاوت کیسټ لګول د تلاوت CD لګول په موبایل کې لګول کور به دې برکتي. د دې حرمینو د امامانو تلاوتونه واخلئ په میموري کارډو کې واچوئ په سیډیانو کې واچوئ کورونو کې وایي دا لګوئ وایه. خو دلته صرف دا خبره یاد ساتئ چې د هر عالم بیان نه چې د عالم په باره کې تا ته پته چې د عالم څه دی حق پرست عالم دی او د قرآن او حدیث بیانوي د هغه بیانونه د کورونو ته ولېږئ ستاسو د کور به